بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو، زه یم حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې چینل سما پښتو. مینوالو، سوات یقینا د خیبر پښتونخوا هغه برخه ده کوم ته چې د پاکستان سویزرلینډ ویلی شي. سوات د خپلې ښکلا، د خپل ښایست او د خپل زړه راښکون په سبب باندې په ټوله نړۍ کې مشهور دی، او نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه سیلګر د سوات سیل ته راځي وخت په وخت. اکثر سیلګر خو د اوړي یا د ګرمۍ په موسم کې راځي، ولې چې که اوړی وي او ډېره ګرمي وي خو د سوات کومې بالایي سیمې چې دي اپر سوات چې دی هغه بیا هم یخ وي، واورې وي، واورین غرونه وي او یخې وږمې، یخې هواګانې چلیږي. خو څه خلک داسې هم وي چې د سوات سره د هغې د مینې اندازه د دې خبرې نه لګولی شي چې په یخنۍ کې یا د ژمي په موسم کې هم ډېری خلک راځي او د سوات د دغه ښایستونو، د دغه واورینو غرونو او د واورینو ځنګلونو سیل کوي او هغه د ملګرو سره هم شریکوي. نن چې زما چار چاپېره کوم ملګري ولاړ دي، دا هغه زلمي دي، هغه مینوال دي چې دوی د کراچۍ نه راغلي دي او د دغه سوات په دې ژمي کې د سوات د دغه ښایستونو، د دغه ښکلاګانو کتوله او د دې سیل چې دی راغلي د دې سره خبرې کوو، ځکه چې نن د دوی درېیمه ورځ ده دلته په سوات کې، په اپر سوات کې، او دوی د سوات د مختلفو ځایونو د سیلګرۍ د ځایونو سیل وکړو او اوس دوی واپس بیا سن ته کراچۍ ته روانېږي. د دغه ملګرو نه تپوس کوو، نو راځئ د دې سره خبرې کوو چې آیا دوی ولې راغله او په سوات کې څه داسې وو، کومې ښکلاګانې وې چې هغه دوی په ځان پسې یا په ځان پورې راښکل. راځئ د دوی نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی جي؟ خیریت دی؟ الحمدلله. طبیعتونه ښه دي؟ د ټول ناول خو به راته دا ووایي چې د ژمي په موسم کې څوک سوات ته نه راځي. څه داسې وو چې تاسو یې د ژمي په موسم کې د سوات ته راوستی؟ سر ټولو نه پهله خو زه د سما پښتو چینل شکریه ادا کوم چې په هغې باندې کومې ویډیوګانې تاسو اپلوډ کړې وې هغې ته خو وکتل او زموږ ډېر چاهت و چې موږ دا ځایونه وګورو. او اول ځل راغلي یو او د برفبارۍ هم اول ځل انجوای وکړه او پرون الحمدلله چې څنګه ورسېدو نو پیله برفباري وه د دې کاله، نو ډېر انجوای وکړه او ډېر خوندور ځایونه دي سوات کې. او د سوات خلک بالخصوص ډېر زیات میلمه نواز خلک دي او خاص کر د سوات پولیس ته سلام پیش کوم. ډېر اسن طریقې سره زموږ سره ملاقاتونه شوي دي او ښه ګایډلاین هم راکړلی. څه ګڼئ چې تر اوسه کوم کوم ځایونه ولیدو او په دې ځایونو کې ډېر د زړه راښکون ځای راته کوم یو چې دی هغه معلوم شو؟ سر پوره سوات زموږ زړه راښکولی دی، خو خاص کر د کالام ذکر به کوم چې ډېر بهترین ځای دی او چې څوک هم سوات ته راځي نو مالم جبه، شانګله او کالام دې ځایونو نه بغیر د هغه چرته هم نه وي. کالام کې م ډېر څه زیات خوښ شو؟ کوم څیز مو زیات زړه ته نږدې راغو؟ کالام کې چې کوم بره جنګلاتو دا علاقه ده او د هغې چې کوم ویو ده هغه ډېره بهترین ویو ده چې د سویزرلینډ نه به کم نه وي. د خیره واورې څنګه وي؟ واورې خو ډېرې بهترینې وي، سر سپین چادر پې غوړېدلی په پوره غرونو باندې. ماشاءالله. دا و ملګری ساجد صاحب چې دا د ایجوکیشن سره د دې تعلق دی او د پخپله یو معلم دی، ټیچر دی، استاد دی. راځو یو بل ملګري ته سجاد افریدي صاحب ته راځو، دی هم د کراچۍ نه راغلي دي، د دې هم تعلق چې دی هغه د ټیچنګ سره دی. سجاد صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. څه ګڼئ د ټولو ناول خو به راته ووایي چې څنګه اول ځلم د سوات ته د راتګ د دې نه مخکې راغلي وئ؟ دې نه مخکې راغلي وو خو زه راغلی یم، دا بل ملګری نه و راغلی او بس 2-3 ورځې مو تېرې کړې وې د خوا او شا ځایونو کې. بیا هغې نه بعد بیا چې ومو کتو هغې نه بعد د
ویډیوګانې مو کتې بیا برفباري موږ اکثر ګورو فلمونو کې یا نور ځایونو کې نو هغه زما ډېر خواهش و چې سوات ته به لازمي ځو د برفباري به ګورو. بیا زموږ اراده جوړه شوه په دې نومبر میاشت کې یو ځل لږې چوټیانې وې ما وګورو سوات وګورو او موسم هم داسې دی یخ موسم دی برفباری موسم دی. بس اراده مو جوړه کړه 2 ورځې مخکې او را چکر شو. ښه نو مطلب دا دی چې سوات ته خو رالی دا به راته ووایي چې سوات کې کم ځایونه م ولیده تر اوسه کم ځایونه پاتې دي او زموږ کتونکو ته به څه وایې د دغه ځایونو په حوالې سره؟ موږ چې راغلو راورسېدو دلته تقریبا 12 بجې وې او بیا لاړو تیار شو نو ملګرو یې آرام وکړئ. موږ وی نه موږ سره ټایم شته. موږ تیار شو او ووتو ملم جبې ته. هلته لاړو هلته چې څنګه ورسېدو ورو ورو بره تلو پهله باران و بیا ورو ورو نری نری برفباري کېده او چې ورسېدو هلته ښه بهترینه برفباري وه او ښه انجوای مو وکړه. په 2 ورځ باندې بیا موږ دلته ملګري کره راغلو دروشخیلې ته او هلته لږ ارام وکړو. هغه ورځ موږ دغه شان مقامي ځای کې وګرځېدو. هغې نه بعد په سبا باندې بیا موږ کالام ته لاړو او هلته هم ډېر بهترین برفباري او ښه جنګلات وو. هلته لارې کې هم ډېر انجوای وکړه. سیند و ابشارونه و لکه ډېره زیاته په زندګۍ کې دا زموږ یادګار ترین دا 3-4 ورځې یادګار ترین ورځې دي. ماشاءالله. کتونکو ته به څه وایې د سوات حوالې سره چې هغې آیا راشي که نه راتګ ښه دی که نه کوم چې زموږ مینهوال دي کوم چې زموږ کتونکي دي هغې ته به د سوات په حوالې سره څه وایې؟ زه خو به دا یې ویم چې که موقع ملاویږي نو زما خو خپله دا اراده چې هر 6 میاشتې بعد چکر را لګو نو زه به دا ویم کتونکو ته چې کتوله ځای کتوله راځئ چېرته پاکستان کې نو سوات ډېر بهترین ځای دی. د دې ځای خلک بیا د دې ځای پولیس د دې ځای محکمې د دې ځای چې څومره خلک دي هغه ټول ډېر زما په خیال پاکستان کې ټول نه مینه ناک خلک به ایمان نوازه دا سوات والا خلک دي. ماشاءالله. یو بل ملګری زموږ سره هم دی مراد صاحب هم چې دی څه وخت مخکې د کراچۍ نه راغلی دی اوس د کوکارۍ په سیمه کې استوګنه اختیار کړې ولې د دې نه وړاندې چې دی ډېر عمر په کراچۍ کې تېر کړی دی د هغې نه هم تپوس کوو هغه هم د دې ملګرو ته هرکلی ویلی دې ته په خیر رالی ویلی دی او د دې سره بیا مختلف ځایونو ته تللی دی. مراد صاحب د ټول ناول خو سلامونه. وعلیکم السلام سر څنګه تاسو خیر الحمدلله طبیعتونه برابر دي څه ګڼئ چېرته ملګري م چېرته وګرځول چېرته لاړئ؟ بس دوی چې څنګه راورسېدل دوی لاول ملم جبې پورې دوی وویل چې لکه هلته کې لایف سنوفال کې ګورو برابري ګورو نو چې کله موږ د ملم چونکې د دې زموږ د مقامي خلکو ته پته وي عام ته پته نه چې ملم او جبه جدا دي نو هغه چې کله موږ د سپینو اوبو طرف ته ورنږدې شو نو هلته ګلګر کې او مخکې بیا واوره شروع شوه جو هغه لونده کې دوی لپاره یو نوی ځکه چې دوی مخکې ژوند کې لاول ځل تقریبا څه 20 کاله بعد خو ورته زه هم راغلم هم داسې ولدو جو موږ لپاره هم ډېر زیات یو انټرسټینګ دغه جوړ شو. بیا هلته کې موږ لاړو بره وختو هلته کې لږ ساعت کېناستو او وګرځېدو تصویران مو ویستو هغه ځای وکتو لکه هغه خو بیا د هغې نه بعد دلته کې رالو چې دغه دوی صلی الله وسوي او بس دوی د خیره مخکې هم لا ټریپ څه دغه کوي پلان کوي. کالام او بحرین او دغه کم بالایي سیمې چې دي دغه درته څنګه ولګېدې؟ سر الحمدلله زه خو خیر لاول هم راغلی وم خو دوی دپاره فرسټ ټایم نو دا خو ډېر زیات په یو حساب باندې هغه انټرسټینګ او بل دا چې دا الحمدلله جنت نظیر وادي ده په دې باندې خلک چې په دیدنې سړی نه مړېږي که یو سړی ووایي چې یار لکه ما وکت خو سبا د هغه نه تپوس وکړي هغه به وایي چې یاره کاش لږ پکې نور ایسار وی نو هغه حساب دی دې وجې نه لګون ماشاءالله. کراچۍ کې ډېره ګرمي ده کراچوالو ته به څه وایي؟ بس چې زه خو یم که چېرته په ژوند کې دومره مصروفه زندګي او چونکې کار او کور او سل ټینشن نو زما په خیال لږ ژوند لږه حصه د ځان دپاره او کم څه کم د قدرت د ښکلاګانو کتو دپاره ویستل پکار دي زما خپله دا مشوره. ډېره مننه مینهوالو دغه ملګري چې تاسو د دې تاثرات واورېده د کراچۍ سند نه راغلي دغه ملګري هغې خبرې تاسو واورېدې د سوات په حوالې سره د سوات د ښکلاګانو د سوات واورین ځنګلونو او دغه سړکونو ابشارونو حوالې سره د هغې دغه کمنټس و. زه به هم دا ووایم چې یقینا سوات ښایسته دی ځکه خو حنیف قیس وایي چې د ملکنډ سر له چې راشي جامې ښې څنډ وهه د ملکنډ سر له چې راشي جامې ښې څنډ وهه د ښار په دوړو مې د سوات ناوې خیرنه نه کړې. هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او کیمرامین شهزاد آفتاب ته اجازت ورکوي چېرته چې ښاد اوسئ آباد اوسئ د لوی الله په امان.